بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د زید څنګ ته د عمر مځکه ده. اوس زید په خپله مځکه کې ونې یا درختې کښېنوي او د دې ونې سیوری د عمر مځکې ته رسېږي او دا سیوری د عمر مځکې ته نقصان رسوي. اوس عمر کولی شي چې په زید باندې دا د ونو کرل بند کړي او که یا. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله مجلة الاحکام په ماده 119 کې رانقل کړې ده. وایي هر هغه کار چې ستا همسایه په خپله مځکه کې وکړي، د هغه په وجه باندې تا ته ضرر فاحش رسېږي، لوی تاوان رسېږي، لوی تاوان. نو د دې منع کولی شي. اول به ورته وایي چې دا خپل تصرف په خپله مځکه کې په داسې شکل وکړه چې ما ته تاوان ونه رسېږي. خو که بله لاره نه وه، نو بیا دغه ته کولی شې چې هغه همسایه ته ووایه چې تا په خپله مځکه کې درختې ایښي دي، ستا د درختو په وجه باندې ما ته ضرر فاحش، یعنې دا چې بالکلیه زما مځکه د نفع څخه لویږي، دا درختې بلګونه دي کټ که زما د لوري څخه، او که په کټېدلو باندې او یا بله د بندېدو لاره نه وي، نو درختې دې منع که. دا ضرر فاحش نو څه ته ویل کېږي؟ په دې اړه باندې لیکلي دي، وایي والضرر الفاحش هو ما يكون سببا للهدم او يوهن البناء او يخرج عن الانتفاع بالکلیه. چې داسې یو کار دی په خپله مځکه کې وکړي چې ستا د مځکې ودانۍ نړوي، یا داسې کمزوري کوي چې پر نن و پر سبا نړېږي، او یا دا ستا مځکه بالکلیه د نفع څخه باسي، د ګټې څخه یې باسي. په دغسې صورت کې نو ته په اول قدم کې هغه ته وایه چې ضرر دفع کړي. که ضرر یې نسو دفع کولی، بیا به نو هغه کار وربند کړي. دغه مسائل دغه ماده 119 کې دا مجلة الاحکام لیکلي دي چې پر هغه باندې بیا شرح ده، غرر الاحکام، شرح مجلة الاحکام جلد 3 صفحه 214. او همدا ډول موسوعه هم دغه مسله را نقل کړې ده، جلد 20 صفحه 241. او فقه اسلامی و ادلته هم جلد 4 صفحه 2902 باندې را نقل کړې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.